سلامونه ملګرو د عثمان باجوړی ورسره دغه بل کس به تاسو ته ښکاري دغه هم څه ویډیوز راغلی دی خو زه ډېر افسوس سره دا وایم چې پښتانه صرف ناست دي دغه ویډیوګانو ته غلطې ویډیوګانې دي نور تاسو په دې هم پوهېږئ خو دغه سره ډېر زیات ظلم شوی دی ځکه چې داسې کار کول یقین وکړه چې دا کس باید پیدا شي د دغه خلاف باندې کاروایي وشي ځکه چې موږ به تل تاسو دا کوشش کوو چې د هغو ښایسته تصویرونه شي کو د هغو ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو پرتوګ دي سوړي سوړي راوړو چې کومه سوړه یې ګنډم جړه راځي نه هغه ملګرو دی یو هلک هغه خبرې کړوي څه مشهور ټیک ټاکر چې 2-3 ورځو نه هغه شروع دي چې د دې اوس نازیبه ویډیو لیک شوی ده د هغې په حقله باندې داسې څه الفاظ استعمال کړي ښه خبره ده خو آیا دې هلک ته دا پته نشته دا کم ټیک ټاکران چې دي که دا تاسو سوچ وکئ دا چې کله لایو راشي نو هغه د چا خور مور او یو څو بل څه یادوي او هغه ویډیوګانې چې کم دي هغه زموږ ماشومان هم ګوري زموږ کم زنانه چې دي هغه هم ګوري په دغه ټایم کې دا سوچ نه کوي چې آیا دا مونږ چې کم ویډیو ریکارډ کوو مونږ چې کم یو بل ته کنزل کوو رد بد وایو آیا دا به څوک ګوري که نه خو دا پروا نه کوي او دغسې حرکات وکړي بیا د هغې کومه نتیجه چې دا راوځي هغه هم په دې حالاتو کې نو بیا کم زموږ پښتانه ورونه هم خفه شي وایي چې آیا داسې نه دي کول پکار یعنی په سپورټ کې هم ډېر زیات خلک وي خو که چرې دي خیال ساتلی دا چې کم دی هغه داسې د خپلو غټو سره نه ګرځېدی د ځانه داسې په هاش طرف ته داسې حرکتونه یې نه کولی نو ټولو خلکو به دا سپورټ کولی خو که مونږ وګورو لکه تاسو ټولو لکه زه ویم چې تاسو خپل بچو باندې هسې نظر وساتئ ځکه چې دا نن سبا کم حالات دي نن سبا کومه زمانه چې ده هغه ډېره زیاته خطرناکه ده بیا ستاسو دپاره چې کوم دی هغه سبا له به د شرم سبب ګرځي نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کوله انشاءالله بلې ویډیو کې مې لایو الله حافظ